مفتی زروري خان صاحب با رحمت الله علیه با اکثر فرمایل او زمونږ دا چې کوم دی د مردان مولانا عزیر ګل صاحب اسیر مالټا رحمت الله علیه د دې په باره کې به فرمایل د دې ډیر زیات جون چې کوم دی هغه مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه سره تیر شوی دی وی مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه په باره کې براتلو چې هغه به ډیر انتهایی عزت کو او کله چې وسره په جیل کې وګڼنو ډیر زیات خدمت او ډیر زیات قدر او عزت به کو وی هغه سره مولانا عزیر ګل صاحب اسیر مالټا چې رحمت الله علیه هغه سره د کور والا جګړه شو مفتی زروري خان صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی هغه وتا سوی په حواله کې وته دا پیش کی چې ته ګوره ته بیا ما سره اړه مې او ما سره جګړه کې ته ګوره نه ما سره څونه غټ نسبت لګېدلې دی وی کور والا وته وی چې د څه نسبت د سره لګېدلې وی چې ما سره د مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه شیخ الاسلام دا هغه نسبت لګېدلې دی څونه غټ سړی دی وی هغه کور والا وته راتاو شو وته وی چې ته لاړ شه د خپل شیخ الاسلام صاحب نه تاسو کا چې هغه سره دا کور ولا دغه شان هلکه پلکه جګړه مګړه کوي کنه کوي دا خو د هر کور دک کار دی او د هر خزه دا عملی او هر خزه داسې کوي و چې په دغه حالاتو کې را روان شو مسکی کېده مفتی زروري خان صاحب رحمت الله علیه فرمایي و چې کله شیخ الاسلام صاحب لراغه نو شیخ الاسلام صاحب ته وی چې ولې مسکی کېږي او دوی چې حضرت ګور نن راته کور ولا داسې خبر وکړو ما ته وی چې زما سره شیخ الاسلام صاحب نسبت لګېدلې دی نو ما سره لګه گزاره کوي چې ورشه تاسو شیخ الاسلام صاحب سره هم کور ولا داسې کوي نو ما ته داسې خبر وکړو دا رښتیا ده وی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه مسکی شو وی چې او استاد کور ولا په خبره کې هم حقیقت خوشتا کنه مکمل دروغ نه دی نو مفتی زروري خان صاحب فرمایل چې دا خلک چې ډیر زیات ځان ته باتور وي او ډیر زیات ځان ته دغه وي چې بل د خزي په کنټرول کولو کې دی کې وي سب بهادوري هم نشته دي سره په حکمت باندې وخت تیرې